دا حدیث شریف حضرت ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی د ګران پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روایت دی. دا نن حدیث تبارک د چا دی؟ د دې خبرې بیان تعلق نن د دې څه دی چې نهي دی، منع دی، ممنوع دی د انسان د یو مسلمان د بل مسلمان په مابین کې ترک د ملاقات او تهاجر او تقاطع، معنی انقطاع د تعلق سے تعلق صرف دی، او عیب جوئی سے عیب وای دا ترک د ملاقات او معنی خفگان د امانات پرتون دا مروروالی او خفگان، منع ترک د کلام د سلام بندیدل د چا څخه تر درو ورځو بالا. نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا فرمایي په دې حدیث کې چې د درو ورځو څخه زیات خفګان ساتل د انسان لپاره نه دی جایز. په دا تفصیل لري د درو ورځو پورې خیر دی انسان کې هغه نفسانی غیظ و غضب دی، او په درو ورځو کې انسان کېدای شي هغه په کنټرول کې نه وي ځان، نو د انسان د یو چا څه معنی وکړي، ترک د سلام وکړي، دا صحیح دی، تر درو ورځو پورې جایزه دی. انسان دی پرېږد شوی د یو چا څه طبیعت خراب سو پاولی سو، یا هغه په ده ته یو بده خبره کړې ده، یا په ده پسې غیبت کړی دی، یا د هغه د ده څه ظهیر سو، د درو ورځو پورې شریعت جواز ورکړی دی چې دا صحیح دی. انسان کې غیظ و غضب دی، په دا درو ورځو کې به د انسان تسکین قلبي راسي، د زړه نفس به په تسکین سي، په اطمینان به سي. د درو ورځو بالانو یا د دی په خپل یا د یو وایسته د دریم جوړه کړي چې د فلاني سره زما سلام بند دی، دا سلام ورسره خلاص کړي. نو پیغمبر علیه السلام وایي خیر په دوی کې هغه دی چې اول یې سلام وواچوي، خیر به په دوی کې هغه کس وي، هغه سړی وي چې اول سلام ور واچوي. د درو ورځو پورې خیر دی، شریعت جواز ورکړی. دا په هغه مسلو کې چې نفساني مسلې وي، مثال د یو چا څه خفګان راغلی وي، خوابتیا راغلی وي، یا یو خبره کړې وي، یا تا ته یو ضرر رسولی وي، یا ته زهر کړی وي، دا په داسې مسلو. یو دی مسله ده چې شرعي مسله، یو انسان بدعتي انسان په بدعت باندې اخته، دا که تر هر څو پورې ډېر پورې ته ملاقات زندان کې دا پروا نه ده. یو څوک دی چې هغه که ته تعلق سره پیدا کړې تا په ناروا کې اچي، دا پروا نه لري. دا که ترک د ملاقات او ترک د سلام راسي، سلام پاتې سي، دا پروا نه ده. یا محضی د خود غرضی د نفسانی مسلو کې د درو ورځو بالا پیغمبر علیه السلام ورته منع، او که شرعي مسله وي ما درته وویل په دې کې د درو ورځو څخه بالا زیات هم راغلی. هغه څنګه سوی دی؟ یو دغه معنا چې نفساني مسلې وي، که دی وي چې حضرت سیوطي په موطا په شرع کې ابن عبدالبر رحمت الله علیه نقل کړي دي، وایي که چیرې دی وي چې یو بدعتي انسان وي، یا د دین یو دښمن وي، یا دی وي که ته د هغه سره تعلق سلام کلام راشي ستاسو خپله د دینداري پاتې کېږي، دغه څه که چیرې سړی ځان په کنټرول کې سلام و کلام خبرې زندګي کې دا پروا نه ده. او دغه رقم په شرعي مسلو کې تر ډېره پورې که خبرې زندګي کې سلام باندې دا پروا نه لري په شرعي امور. حضرت ابن عمر عبدالله ابن عمر د خپل زوی سره زوی بلال نومېدی، ډېره پورې حتی ځینې علما وایي تر مرګه پورې خبرې نه ورسره وکړي. هغه په چش کې په دې کې د یو شرعي مسله ورته وویله، د یو حدیث په باره کې هغه ظاهري شکل اعتراض وکړي. نو ده وویل زه به تا ته یو حدیث بیانوم، هم د سطر په مسلو کې د ښځو د لمانځه په مسله کې. نو هغه ورته وویل زه تا ته د یو شرعي خبره کوم، ته پر ما باندې ظاهري اعتراض کوې، دا ستا خبره دی ده لکه د دین مقابل سي رکاوټ وي. نو عبدالله ابن عمر د خپل زوی سره زوی بلال نومېدی، د دا بلال سره د دیني معامله کې تر ډېره پورې ناراضه و، خبرې نه جوړ شوې.
دا رقم په دینی مسله کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها د عبدالله ابن زبیر سره د خپل خوري سره د خپل خوري سره د حضرت عبدالله ابن زبیر سره د ډېر پورې خبرې نه وې کړې، ملاقات سلام یې نه و ورسره. بیا پیدا شوې د بیبي حضرت عائشه صدیقه رضی الله په دیني مسله کې. دا رقم په دیني مسله کې که سلام وځنډېږي هغه پروا نه لري. بل ځای د تبوک غزا اخري غزا ده. نبی پاک صلی الله علیه وسلم به هره غزا چې به تلئ ده به توریه کې کوله. توریه دا معنا چې مثال د ده به د مکې اراده وه، ده به د خیبر کیسې کولې چې د دا خلکو په ذهن کې دا رانسي چې نبي علیه السلام ډایرکټ هغه د مکې د فتح اراده لري چې دشمنانو جاسوسان منافقین خبرې مشرکان له ونه رسوي. ده به مثال اراده د مکې د جنګ وه، دلته به خبرې و خلکو ته د خیبر کولې. کنې خیبر په 7 کال کې مکه معظمه په 8 کال باندې پاتې. ده به دا خبرې کولې، د بلې غزا خبرې به کولې چې د دې به څو لارې وي، د دې به څنګه فوج بس وي، څومره به طریقه وي، څنګه به ولاړ شو. دا خلکو په ذهن کې به دا راغله چې نبي علیه السلام هغه شی د ده په اراده د بلې وه، دا به د توریه کوله، دا چم به ورسره وکړي ولې چې دشمنانو جاسوسان خبرې نه ورسي. یو د تبوک غزا اخري غزا وه، ډېر لرې علاقه وه، نو د ګرمۍ موسم وي. نبي علیه السلام سریع اعلان وکړي چې زموږ د تبوک اراده ده که څوک هغه یو سورلي لري، که خرچه برابرولی سي، که چانده وي، که هر شی سي وي چې څونه فوج برابرولی سو. موږ د تبوک اراده لرو. د تبوک د غزا هغه ډېره لرې وه، د مدینې منورې څخه د 15 شپو مزل د قافلې د هې خوا د ها خوا په دا کې 15 شپې ولګېدلې، اخري غزا وه. نو په دغه موقع کې 3 کسان د دا غزا څخه پاتې سو. 3 کسان پاتې سو. هغه 3 چې وو هغه کعب بن مالک نومېدی، یو مراره بن ربیع نومېدی، یو هلال ابن امیه نومېدی. دا 3 کسان پاتې سو. یو کعب وی، کعب بن مالک، او مراره بن ربیع، هلال ابن امیه. دغه کسان پاتې سو، د نفاق وجه نه او د نبي اسلام د خلاف ورزي وجه نه وه، بس صرف دوی دا پاتې سو وخت د ګرمۍ وی، موسم د خورماو د رسېدو وی. د دوی دا خیال وی چې موږ په هره یوه کې حاضري رسوي ده، بیا به په بله کې حاضر سو او که په دې کې پاتې سو خیر دی. نبي اسلام به ګوندې څه نه راته وایي، لښکر ډېر دی، نو حاضري به زموږ نه اخیستل کېږي. کېدی چې شاید په چاو سو، دا به پاتې سو دا 3 کسان. نور خو ډېر پاتې سوي دي منافقین. دغه 3 صحیح سوچه مسلمانان، سوچه صفا مسلمانانو دا 3 پاتې سو. چې دا غزا کې 15 شپې د تګ راتګ و، هلته شپې وې چې راغلو. نبي اسلام هلته پوښتنه وکړه چې کعب ولې نه معلومېږي، مراره نسته، هلال ابن امیه نسته، دا څنګه؟ او د نبي اسلام عادت مبارک دا و چې د سفره به راغلی اول جماعت ته راشئ. او اوس هم دغه د زموږ چې د یو سفره څه سړی راسي، د حجه راسي، د یو لرې سفره راسي، دا نه دی زموږ دا طریقه چې مثال یو څوک د یو سفره راسي، بیا 3 شپې 15 شپې 10 شپې د کوره نه راوځي، بیا نو خلک په خبر چې فلانی راغلی. سنت طریقه دا ده چې راغلی د یو خاص اول راسي مسجد. نبي اسلام به اول مسجد ته راتلی، 2 رکعاته تحیه مسجد به یې وکړه، بیا به د خلکو هغه اډر هغه واخیستی، د چا پوښتنه به یې وکړه چې څوک خو ناجوړه نه دي، یا څوک مړه نه دي، یا څوک حاضر سوی نه دی، څوک راغلی دی، څوک نه دی راغلی، یو مسله خو نه ده. بس بیا به د جماعت څخه به بیا ملګري کور ولاړو. نو په دغه غزا کې هم نبي پاک صلی الله علیه وسلم د غزوه تبوک سره راغلی، جماعت ته چې راغلی، مسجد نبوي کې هغه تحیة المسجد یې ادا کړه، حاضري یې واخیسته. نو ځینې منافقین قسمونه به اخیستو چې موږ دا عذر وي، چا زما دا عذر وي، پاک کړو، هغه په نفاق په وجه.
د درې صحابه کرام چې پاتې سوي وو هېڅ عذر نه ورو خالص د نفاق وجه نه وه سچه مسلمانان وو خو دا اوس د هغوی په لالچ پاته سو د ګرمۍ و د خورماو ټیم دی بس دوی دا خپله سوچ وکړي چې په رښتیا به خلاصېږو په بل شي موږ نه خلاصېږو که زموږ توبه قبوله سوه نو نبي اسلام نه راغلو چې هېڅ وجه نه وه موږ خالي دا و چې موږ کېدی سي دا به دونه عتاب عذاب به نه وي موږ نورو کې حاضر سوي وو یا به موږ بل وار حاضر سو بس په دا وجه پاته سو دا صحابي وایي دا کعب بن مالک وایي نبي اسلام دونه شفقت و دی په خندا کې راته وویل په خندا کې خو هلته دی ولوسېده زما څه اعراض وکړي چې زما به پام ورته نه وي ده به راته کتل چې ما به ورته وکتل نبي اسلام به ما څه مخ واړوئ بیا نبي اسلام و صحابو ته وویل د دوی و زنان ته یې وویل 50 شپې به دوی ته غږ نه کوي 50 شپې پوره 50 شپې ولې د دا سفر چې تګ و راتګ و دا غذا وه دا 50 شپې سوي وي نو نبي اسلام و دوی ته وویل ورته هغوی ته دغه پوره 50 شپې به دوی ته غږ څوک نه کوي ترک د ملاقات ورسره وکړي د سلام و د ملاقات دوی یو جرمه کړې دوی پاته سوي وو د دوی و کوروالا ته یې وویل چې ته هم خپل سلام هغو خدمت به کوئ دا خپل سلام و کلام و دا یې د خپلو خاوندانو څخه بند کړي وو نبي اسلام ورته وویل د دوی سره به 50 شپې څوک رانه خو دوی بیا خپله کیسه کوي وایي پر موږ باندې دونه مځکه تنګه سوه ماجد ته به حاضر سو جومات ته به رالو نبي اسلام به موږ ته پام به مې نه وایي چې ما به ورته وکتل ده به راته کتل چې به موږ ورته وکتل ده به مخ واړوئ اخر کې دا اوسې په سپارښتنه و ډېرې زارۍ سوې نو د نفاق وجه نه وه نبي اسلام په خبر و چې دغه بس بلا عذره پاته سوي وو بس بیا دا اوسې د توبې اعلان راغی چې سپی الله پاک توبه قبوله کړه دغه یو صحابي وایي ما په زیري کې چې زیری پر ما وکړې یا په زیري کې مې وایي ورته کمیس واخیست دا زیری دا وخته شرعي راغلی دی چې څوک وایي زیری مې در باندې پلانکی راغلی دی یا دا پلانکی کار سوی دی نو زیری ورکړي دا زیری شرعي دا وخته راغلی دی نو د دوی بیا الله پاک هغه دا وسي بس هغه توبه یې منظوره سوله مسلمانانو صحابه کرامو هغه نور خو نور د نفاق په وجه پاتې سوي هغه جلا مسله وه نو دا هم تر دې پورې درته وویل په شرعي امورو کې که سلام کلام د چا څه وځنډېږي د دین په خاطر باندې هغه پروا نه لري دا محض نفساني خواهشاتو د حسدو د تبرګلۍ په وجه باندې نو باید چې نبي علیه السلام وایي بس تر 3 ورځو بالا بیا مه کوئ په 3 ورځو کې که دی وي خیر به د اوسه دغه وي چې اول یې سلام ور واچوئ که چیرې دا سلام یې ور واچوئ هغه بل سلام جواب نه ورکوي بیا به د دواړو ګناه پر هغه یوه سړي شي بس دی ځم فارغه دی بس بیا دی خلاص شو پر ده باندې ګناه نشته اوس دغه حدیث دی وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ند جائزه د انسان د پاره ان يهجر اخاه چې ترک وي خپل ورور فوق 3 ليال چې دی تقاطع وکي ترک د موالات د سلام بند کیږي خپل ورور مسلمان فوق 3 ليال تر 2 ورځې بالا دا نو نه دی صحیح کار دا نه دی جایزه یلتقیان سدی په مخ ول ورس ملاقس سره فيعرض هذا دا یو سړی مخزن واړی او يعرض هذا یا دا بل مخزن واړی نو سلام نو راچی وخيرهما بهترین کس په دوی کې هغه دی پیغمبر علیه السلام الذي يبدأ بالسلام چې شروع په سلام وکړي اول په دوی کې بهترین د خدای رحمت پر هغه سړی دی چې دا اول یې ورته السلام علیکم که هغه روغبړ کول پخلا کېدی صحیح ده که هغه نه پخلا کېدی بیا به دا ګناه د دواړو پر هغه یوه سړي بس دا یو سړی ځن خلاص دویم حدیث راځي د حضرت ابو هريره هغه بیا په دې باره کې دی چې هغه ځینې کارونه ځینې خبرې داسې دي چې منع دي یا معاشري انفرادي تاوان لري یا اجتماعي ژوند فاسدوي وعن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن
پیغمبر اسلام یو دا وویل ځینې شیان یې منع کړو ایاکم ځانونه ګورئ تی خپل وظن د ظنه څه بد ګمان پر چا باندې مه کوئ ځان وساتئ د بد ګمانۍ څخه بد ګمان دا معنا چې دا کار کوو دا پلانکي کړی دی دا بد کار کوو ده کړی دی کېدی چې دا به په ده کې دا تاوان وي په ذهن کې که راوګرځېږي پروا نه لري په خوله به کول نه پکې چې دغه کار ده کړی دی دغه ځونه څه ځان وګورئ نبی اسلام وایي فإن الظن بد ګمان پر چا باندې کول یو تهمت پر چا لګول اکذب الحدیث ډېر بدترین دروغ او قرآن کریم کې هم دغه الله پاک فرمایي ان بعض الظن اسم بعض د ګمانو څه اسم دی ګناه د بعض ځوان پر چا باندې کول هغه پر حق نه وي ناحقه وي نو هغه څه دی ځن ان بعض الظن اسم بعضي ځوان ګمان پر چا کول هم ګناه وي دلته هم دا دی پیغمبر اسلام وایي ایاکم والظن تی ځانونه وګورئ د بد ګمانۍ څه پر چا که په ذهن کې خبره راشي تېره شي دا پروا نه لري دا خبره منع ده چې کول په وکړي چې دا بدګماني تهمت چې دا کار دا ناجایزه کار یا دا بد کار یا دا تاوان دا پلاني څه فإن الظن اکذب الحدیث بدترین درواغ دا یو دویم پیغمبر اسلام لا تحسسوا ولا تجسسوا د چا تحسس مکوي ولا تجسسوا د چا جاسوسي مکوي تحسس ویل کېږي دا معنا په سترګو په غوږ باندې د چا حال ورته کول د چا حال ادراک کول او ولا تجسسوا جاسوسي یې مه کوئ دا معنا چې د چا عیبونه ولټوئ بیا یې چا ته ورسوئ او څلورم پیغمبر اسلام ولا تناجشوا د چا سوداوي مه خرابوئ د چا سوداوي مه ورخرابوئ څه معنا د دې مطلب ډېر دی عام د حدیث توري یو دا دی د چا او د چا سودا شروع وي تناجش اصل نجش ودا ته وایي د یو بایع او د مشتري سودا سره شروع ده سړی په مابین کې دریم ورلی دوکایه ورکړه اوس هغه شی د 100 روپو نه ارزي مثال کمزوری شی دی دا دریم سړی که را په مابین کې ورلی و هغه مشتري ته دوکه ورکړي وایي دا شی که پر ده نه خرڅوې په 100 شلې زه غواړم څه کوي مازې پر سړي باندې اړوي سودا ورخرابوي نو ولا تناجشو نجش د چا سوداوي مه خرابوي دا هم مطلب دی چې د یو چا د یو بایع او مشتري سودا شروع په مابین کې ته مه ورلوېږه چې د دوی یا وکې وسوه سودا وسوه وکې سوه یا دا سودا پاته سو بیا ته ورولوېږه دغه رقم د چا د دوستۍ خبره شروع وي ته په مابین کې مه ورلوېږه چې دوی جواب زله واخیستی یا هغه کار وکې سو خو وکې سو که نه سو وکې سي جواب یې زله واخیستی بیا ته مابین له ورسه او دریم دا دی ولا تناجشو نجش ویل کېږي دا ته چې په دوکه کې مشتري واچوي اوس ما درته ورسې مثال یو شی دی دا یو شی دی بایع پر مشتري باندې مثال کې ته ورته 1000 روپۍ خرڅوي یا یو سرای دی یا یو بل قیمتي شی دی یا یو موټر و ګاډۍ د په 1,00,000 روپۍ ورکوي په 10 لکه ورکوي بل سړی ورله رالی چې په 11 لکه دا زما دی اوس څه چم کوي هغه شی د دونې ارزون نه لري هغه مشتري دوکه کوي چې هغه یې واخلي د دې سړي څه ولي وایي په 11 لکه یې بل لا غواړي نو زه به خود په 10 سودا کوم دغه چم نبي اسلام وایي مه او پنځم په دې حدیث کې دا دی ولا تحاسدوا نبی اسلام ورته یو د بل حسدونه مسره دا حسد کنا دا بغض دا عداوت دا غیظ و غضب دا وای د سینې مسجد دی ادب دی د مسجد ته سوای دا د سینې دی لکه د سینې سپی دی دا انسان د زړه دا حسد کنا بغض دا عداوت دا د انسان د سینې داسې دشمنان د انسان هغه نیکیانې د انسان عملیات خوري نو پنځم پیغمبر اسلام یو خدای بد ظني مه کوئ دویم پر چا باندې دا تجسس دا جاسوسي مه کوئ چې حال و خبر یې ټولوئ د یو چا د افساد په نیت باندې
فاسدوي او دریم دا دی چې د چا سودای مو باطله څلورم دا دی ولا تحاسدوا تحاسد او یو د بل حسد کنا بغض دا مسله ده دا د انسان اعمال خوري د انسان ژوند خوري د انسان عبادات سوځي لکه ورته سلرګي ور اچي اسدا مکوي حسد دا ته ویل کیږي چې مثال د یو بل چا په نعمت باندې بد کیږي چې وای خدای مثال د دې واقع ما کوي یا والله پاک ماشاء الله دته جدا وکړي الله پاک ما ته هم د ګور نعمتونه نو ولا تحاسدوا بل څلورم کوم دا دی ته یو د بل تحاسد بغض کینه فزلو کی مسله سره او ولا تباغضوا بغض مسله لري بغضم دغه عداوت دشمنی فزلو کی مسله سره ولا تدابروا شپږم پیغمبر اسلام وی یو د بل شای مو ورګرځ ولا تدابروا تدابر دا معنا یو د بل شام ولګرځوي سی مثال یو هغه بل ته شاور وګرځي بل ته شاور وګرځي دې شي پښتنه نکي او دا رقم یو سره دشمنی وكونوا عباد الله اخوانا وكونوا سي عباد الله دا الله بندگان سي اخوانا ورونه سره ورونو سره کم سره وسیږي دا الله د ورونو ژوند دا الله پاک مخلوقات یاست دا الله بندگان یاست دا الله په بندگانو کې د ورونو ژوند او فی روايه ولا تنافسوا یو د بل حرص مسره یعنی حرص په عباداتو کې صحیح دی یا نبی اسلام وايي زه پر دې باندې نه بیریږم چې په دنیاوي نرسي دنیاوي به مدیر سي یو د بل په مقابله سره شروع کی تنافس ولا تورکیږي چې یو د بل مقابله مسابقه په دنیا کې سره شروع کی ته به حرص ډیر درولېږي ډیر حرص مکوي متفق علیه دا د بخاری او د مسلم حدیث او دغه رقم الله تعالی وایي ته ورونه وسیږي واعتصموا بحبل الله جميعا د خدای په دین باندې د خدای په قرآن باندې سره یو ځای وسیږي ولا تفرقوا سره جلا کېږي بل حدیث بیا د حضرت ابو هريره د دې معنا درشي دا د عداوت د حسد او د انسان سره د یو چا سره بغض یا سلام باندې تلزم سګونه خرابې لري تر دروغ زباله په نفساني مسلو کې هغه ما درته وویل که د دین په باره کې هغه تر ډېره پروا نه ده دا بل حدیث دا دی چې پیغمبر اسلام وایي د هر جمعراتو د هر اتوار په ورځ د جنت دروازې خلاصېږي دا د جنت دروازې چې خلاصېږي د دې معنا دا ده دا د الله پاک جلا عجبه شان دي قوانین دي د غي دفترونه دي د اعمال خیږي دا بیا خیږي صدرة المنتهى ده هغه یو درخت ده پر هغه باندې دونه دغه دي ایرلي پاڼې دي دی دانې په ذریعه د پیغه درخت ده لکه منګیان په حدیث کې راځي لکه منګیان دونه دانې دي او ډېر غټ پاڼې دي د دې خوا د اعمال دا درخت له ورځي د اخوا څخه بیا فیصلې دا ځای له سره راځي دا چې دی یو مرکزي دفتر دی په اور مسمان کې دا یو مرکزي دفتر دی د الله فیصلې د دې خوا د اعمال ورخیږي دا اخوا څخه بیا هغه فیصلې راځي دا زره تقسیمیږي نو نیمه اعمال دی د روزانه حج راځي لکه فرشتي د سهار پر منظم سره جمع کیږي د مازیګر پر منظم جمع کیږي سره دا انسان چې د سهار منځ وکړي پرده کې فرشتي سره جمع کیږي د شپې والا اوس ډوټي ختم شوی د دې د ورځې روزانه والا فرشتي راځي د مازیګر پر منځ کې بیا فرشتي سره یو ځای کیږي چې موږ جماعت کوو دا فرشتي دغه د ملایکې سره یو ځای دا بیا د ورځې د پیسې ادا کړې د عبادت د انسانانو د لیکلي دي اخیستي دي دا وړي دازي د شپې والا بیا راځي په سهار او په مازیګر کې د فرشتو اجتماع یو بیا په هفتوار هغه اعمال خیږي یو د پنجشنبې په ورځ باندې یو د پیر په ورځ باندې یعنی چې موږ د چش د دوشنبې ورځ ګورو په عربي کې د دوشنبه اثنين دوشنبه هم ورته وایي دته د ګل ورځ هم وایي و دې ته د پیر ورځ هم وایي چې موږ ته پیر و جمعرات ورته وایي دا اعمال د پیر په ورځ هم خیږي د جمعرات په ورځ هم خیږي دا ډېرې ښې ورځې دي او ځکه د پیغمبر اسلام پیدایش و دغسې دی دواړه وفات په دوشنبه باندې سوی دي
دا دوشنبه هم ډېره ښه ورځ ده، جمعرات ښه ورځ ده، دا جمعې بیا جلا هغه سید الایامه ده، هغه بیا د ورځو سیده ده، سرداره ده. د اعمال په هفتوار کې په هفته کې دوې ورځې خېږي، د جنت دروازې ورته خلاصې. نو وایي الله تعالی د مسلمانانو مغفرت په دې دوو ورځو کې دی، په دوشنبه د پیر په ورځ او د جمعرات په ورځ باندې. چې مشرک نه وي، کافر نه وي، مسلمان وي، الله تعالی د دوی مغفرتو فیصلې کوي، جنت ورله برابر وي، دروازې خلاصېږي په دوشنبه او په جمعرات باندې. مګر یو هغه خلک چې د دوی په مابین کې خالي په نفساني په تربګلوي معاملو باندې سلام سره باندې وي، نو غږ نه ولکي. الله تعالی وایي د دوی په باره کې بس تر هغه وخته چې دا فیصله معطله وي چې دوی سره جوړېږي. دا د مغفرت، دا مغفرت چې د نور انسانانو کېږي، د دغه دوه دا دي، د دغه انسانان دا دي معطله تر هغه وخته پورې چې دوی سره جوړېږي. نو په دا وجه باندې دا دونه خرابې راځي. ګوره هغه د مغفرت، هغه د جنت دروازې خلاصېږي، مګر د دغه دوه کسانو لپاره الله تعالی وایي بس یو ورځ ته یو څه تر هغه وخته پورې مه ښوروئ، د دوی سلام سره یې لاسي بیا به هغه د جنت دروازې ورخلاصي. وعنه قال، ابو هريره روایت دی، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تفتح ابواب الجنة، خلاصیږي ابواب الجنة د جنت دروازې یوم الاثنين د پیر په ورځ، و یوم الخمیس او د جمعرات په ورځ. فیغفر لكل عبد، د هر مؤمن بنده د مغفرت کیږي، لا یشرک بالله شیئا، چې د الله تعالی سره شریک نه یې نیولی، نه په ذات کې، نه په صفات کې، نه په اعمالو کې، نه په ریاکاري باندې، په دکانه باندې، دا د الله سره شریک نه یې نیولی. د دې انسانانو مغفرت کیږي په دا دوه ورځو کې، په پیر په ورځ، په جمعرات. الا رجلا، مګر یو هغه سړی کانت بینه وبین اخیه، چې د ده د ورور په مابین کې شحنه عداوت وي. فیقالو د الله د طرفه ورسي فرشتو ته چې انظرو، دوی ته مهلت ورکړئ، هذین دا دوه کسان دي، تر هغه ټیمه انتظار کړي، حتی یصطلحا، چې دوی سره جوړېږي. رواه مسلم، دا د مسلم شریف حدیث دی. وایي چې تر هغه وخته دې انتظار یي چې دوی سره جوړېږي، تر هغه وخته پورې بیا دې بخښنه وشي. نو دغه ښه خبره ده ډېره، چې سړی په خپله یا یو وایسته جوړه کړي، زما د فلاني سره سلام باندې بس دا ایله. وعنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم يعرض اعمال، بیا حدیث هغه دی، اعمال د انسانانو عرض کیږي په كل جمعه مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن، د هر مؤمن مغفرت کیږي، الا عبدا بينه وبين اخيه شحنه. نو بیا الله تعالی وایي چې د دوی په مابین کې داخلېږي. بل حدیث راځي چې دا دروغ یو مصلحت یو وخت پیدا کی جائز است. په درې ځای کې دروغ ویل د اصلاح په نیت باندې څه زیاتوب سړی په خبرو کې وکړي جایز دی. په دې حدیث کې راځي یو کم دی، یو دا دی دې ته دروغ نه ویل کېږي چې هغه کذاب وي، زیاتوب د خبرو وکړي چې په دغه نیت باندې د خلکو مابین کې صلح راغلی. مثال ستا خدای ناخواسته د یو چا سره سلام باندې، هغه سړی تاله راغلی ویل فلانی خو ستا ناقص لازمه دی، هغسې تا سلامونه ویل، هغسې ته یاد کړې، تا هغسې ډېره وسیله یې وه، ستا خیرخواهي بیان کړه، دا یې وویل. هغه بله ورسي وایي دی خو ستا سره نه و ناراضه، دی ستا هغه سره پوښتنه یې وکړه، ستا خیرخواهي یې بیان کړه، تا یې سلامونه راکړه، هغه هېڅ شی نه وي. خو ده د دا دوه انسانانو زړونه سره ژیندي، خو دا دریم کس په مابین کې درواغ وویل، دوی یې سره جوړ کړو، وایي دا باندې دا دروغ نه دي، الله تعالی یې په دې نه نیسي. دا یو. دویم دا دی په حروبو کې، په جنګو کې، په غزا کې که یو څوک زیاتوب د خبرې وکړي، دا درواغ نه دي، دا جایز. مثال کې ته چې د مسلمانانو زړونه نه ولویږي، د مسلمان زړه راپورته کړي چې مثال جیش کثیر دی، زموږ فوج ډېر دی، مدد را روان دی، او دا خبره دی داسې دا اصلاح به کېږي، داسې خبرې کې وکړي، په هغې کې هغه حقیقت نه وي،
په غزا کې یو څوک دی وکړي چې د مسلمانانو زړونه راپورته کړي یو دی خبره وکړي هغه یې درواغ دا درواغ نه بلل کېږي دا یې دوه دریم دا دی پیغمبر علیه السلام وایي چې سړی و خپله کوروالا ته زیاتوب د خبرو وکړي درواغ ووایي مثال کې طور یو جوړه کپړې دي د خو اوس په 15,000 اخیستې دي دی و یو چا ته ووایي چې دا هغې ته ووایي چې دا په لږ کم 10,000 دي اول په 15,000 کم 10,000 دي دی ورته ووایي دا درواغ نه دي دا درواغ صحیح یا دا ښځه زنانه دا خاوند راضي کوي درواغ ورته ووایي په دغه باندې الله نه نیسي دا درې درواغ نه دي دا ولې اصلاح یې راځي دغه لا کې معاف دي نو چې دا دونه درواغ کې معاف دي دا پروا نه لري نو دا صلح اصلاح کول دونه غټ شی دی د چا په مابین عن ام کلثوم بنت عقبه دا ام کلثوم دا زنانه د صحابیه ده بن معيط قالت دا وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د پیغمبر اسلام څخه واورېدل یقول پیغمبر اسلام لیس الکذاب دروغجن دا سړی نه بلل کېږي الذي یصلح بین الناس چې د خلکو په مابین کې روغه جوړه راولي ویقول ووایي خیرا متفق علیه چې د خلکو په مابین کې خیر ووایي زیاتوب کې وکړي چې سره جوړ شي دا نه دي دروغجن دا ناروا نه دي دا یو د خلکو په مابین کې جوړ راشي او مسلم شریف دا پې زیات کړي دي او بل نبی علیه السلام ویل ويرخص في شيء نبی علیه السلام نه دی رخصت په شي کې وکړی مما یقول الناس کذب الا في ثلاث مسلم شریف کې دا راغلی الحرب یو جنگ په جنگ کې دروغ ووایي و دویم دا د اصلاح بین الناس چې د خلکو په مابین کې اصلاح وي زیاتوب کې ووایي دا دوه دریم دا دی و حدیث الرجل د نارینه خبره امرأة و ښځه ته که چپه وراسته ووایي څه درواغ رښتیا کې ووایي د دې دپاره چې دا راضي کړي دا پروا نه لري او حدیث المرأة زوجها که ښځه یو څه زیاتوب درواغ ووایي و مېړه ته چې هغه ناراضه نه کړي هغه ناراضه نه شي دا صحیح ده وذکر حدیث د جابر ان شیطان قد یأس فی الوسوس نو دا درې ځا درواغ په جنګو کې په حروبو کې په غزاو کې او بل د انسانانو په جوړ کې چې صلح راشي دوه دریم د خاوند و ښځه ته د ښځې و خپل خاوند ته که دروغ ووایي دا پروا نه لري چې جوړ د انسانانو راشي په دې باندې مغفرت موقوفه دی چې په هر جمعرات په پیر جنت دروازې خلاصېږي اعمال خېږي او الله د انسانانو مغفرت کوي ځکه دا لوی شی دی په دا وجه دا درواغ لا معاف